په تیرو سلو کلونو کې په ساینس کې ډېر پرمختګونه سوي دي. په برېښنایي توکو کې، ماشینانو او کمپیوټري توکو کې، په تشیال کې، خو دغه یو لا هم بېله د ساینسي حسابونو او د الجبر د پرمختګ څخه شونې نه وه. دغه الجبر د عربو په وخت کې پیدا سو چې ریښه یې د 820 کال په یوه قلمي نسخه کې ده، هغه وخت چې د پوهې یو زرین دور و. دغه دور د 9مې پېړۍ څخه تر 14مې پېړۍ پورې و، هغه وخت چې د اسلامي نړۍ ملا صاحبانو ساینس د حسابونو اصل وټاکئ. زه جمال خلیل یم او د برتانیا یو نظري فزیک پروفیسر یم، خو په بغداد کې زیږېدلی یم. زه دې ته کتنه کوم چې د حسابونو اساس نن څه ډول کاریږي او د زرین دور سره یې تړاو څېړم. هوایي چلند د اوسني ساینس تر ټولو د پام وړ لاسته راوړنه ده. که چیرې یوه الوتکه هوا ته پورته کوو، باید په ریاضي کې ډېر تکړه یو. دا انډي ګرین دی چې هم ریاضي پوه دی او هم د جوټ الوزونکی دی. ته په ریاضي پوهیږې او ته د الوتکې د الوتنې په اړوند حسابونه هم ښه پوهیږې. بلې و، دا ډېره هڅه غواړي چې د الوتکې په خوځښت او الوتنه باندې ځان پوه کړې چې څنګه په هوا کیږي. زه په دغه معادلو او تر شا یې په ساینس باندې ډېر ښه پوهیږم. هغه حسابونه چې زما ډېر خوښ دي هغه د جذر معادلات دي، نامعلوم د اکس والا معادلې. دغه د جذر معادلات دي چې د الوتکې د پورته کولو او چټکولو لپاره اساس دي. دا د ټولو الوتنو لپاره اساس دي. دا به دونه پیچلې هم نه وي لکه دا خلک چې په اړه دونه فکر کوي. که فکر وکړو لکه پورته کېدل، بیا بېلابېلې نښې او بیا نیمه رو وي دوهم جذر. وګوره دا پیچلې ښکاري ځکه ډېر سمبولونه لري، خو که یې پر دغه ځای پرې کړې نو داسې وایي چې پورته کول یو څو شمېرې دي چې د تیزۍ په دوهم جذر کې ضرب شوي دي. ډېر ساده، که چیرې 2 واره تیز سئ د وي په دوهم جذر کې به تاسو 4 واره لوړ پورته سئ. ځکه نو نمایشي الوتکې ډېرې زورورې دي. که چیرې نمایشونه ډېر ښایسته پکوئ نو اړ یې چې خورا تیز یې والوزوئ. که چیرې غواړئ الوتکه وڅرخوئ نو که تیزي 2 برابره کړئ نو 4 واره چټکه وڅرخئ. کله چې انډي خپله چټکتیا معنا وي 2 برابره تغیره کړي نو دا چې پورته کېدل د وي په دوهم جذر پورې اړه لري، ځکه نو 4 برابره لوړیږي او 4 برابره چټکه څرخي. دغه اوسنۍ د توان او جذر معادلې چې حسابونه پکښې کېږي ټولې په زرین دور پورې اړه لري. په اصل کې دا په یو ډېر ښایسته کتاب الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابله په نامه کتاب پورې اړه لري چې په دغه حسابونو کې تر ټولو اړین کتاب دی. دا د 9مې پېړۍ ریاضي پوه الخوارزمي په مټ لیکل سوی و، خو الخوارزمي لومړی هغه نه و چې د جذر معادلې یې حلولې. دا خورا لرغونی کار و، خو دی په رښتیا لومړی ریاضي پوه و چې هغه اساسي او تخنیکي لارې چارې او بیلګې یې ورته جوړې کړې، هغه چې اوس موږ ورته الګریتم وایو. دغه لغات د الخوارزمي د لاتیني سوي نوم څخه جوړ سوی دی، الګاریتمس، او دغه ډول دی د الجبر د پلار په توګه هم یادیږي. که څه هم د الجبرا نوم د ده په کتاب کې د الجبر څخه اخیستل سوی دی. د دغه کتاب په اړه پام اړونکې دا دی
چې په دې کتاب کې کومې معادلې نشته، ځکه الخوارزمي دغه کتاب یوازې په وینونو یا لغاتونو لیکلی دی. د الخوارزمي په کتاب کې ورځنی د هغه وخت ستونزې راغلي دي، لکه د ځمکې ویش، د مزدورانو مزدوري، د میراث ویش، چې دغه حسابونو به د سوداګرو سره ډېره مرسته کول. یو قطري سوداګر سلطان الحجري په دشتونو کې لوی سوی او اوښان ساتي چې اوس هم یوه ګله لري. ښه ښاغلی، دغه اوښان د عربو په دود کې څونه مهم دي؟ د کوچیانو په دود کې اوښان ډېر مهم دي. د وړلو راوړلو دپاره، د شیدو او غوښو دپاره دا ډېر اړین دي. او که چیرې زه وغواړم چې یو اوښ رانیسم، نو دانه به په څو یې؟ د مسابقې اوښان ډېر ګران دي، د 500,000 څخه نیولې تر 2 میلیونو ریالو پورې. او ښایسته اوښان ډېر ګران وي، هغه هم په میلیونونو دي، ډېر ګران، تر 20 میلیونو ریالو پورې یا تر دغه ډېر. او دغسې یو ساده دانه تر 50,000 پورې پیدا کیږي. دا پوښتنه مې ځکه درڅه وکړه چې زه غواړم د دوی پر نرخ یو څو حسابونه وکړم. زه به د یوې ستونزې په اړه درته وایم، او هغه څه به درته وایم چې الخوارزمي په خپل د الجبر په کتاب کې ورته اشاره کړې ده. زه به هغه بیلګه وکاروم چې یو څوک یوازې د یوه اوښ څخه مړ سي او دغه بیلګه حلول غواړي. اوس که دغه اوښ د 80 افغانیو وي او دغه سړی یو ملګری لري چې هغه ته د ده د پیسو 1/4 رسیږي، او دی یوه کونډه پرېږدي چې هغې ته 1/8 رسي، او بیا دی 3 زامن لري. اوس نو هر زوی ته څو رسیږي؟ ده د الجبر معادلو څخه کار اخیستی دی چې دغه نامعلومه کچه یا شی د دغه معادلې برخه ده چې موږ ورته په الجبر کې اکس وایو. زه به اوس داسې ولیکم: 80 مساوي کېږي د 80/4 جمع 80/8 جمع 3x یا شی. 3 زامنو ته هر یوه ته x رسیږي چې پر دغه اوس کار کوو. الخوارزمي په الګاریتم باندې حساب ورته کړی و چې دغه برخې را وباسي. زه به یې اوس ساده کړم: 80 مساوي 20 جمع 10 جمع 3x، نو 80 30 دي جمع 3x. زه به 30 دا بل اړخ ته راواړوم. 80 منفي 30 مساوي 3x، 50 مساوي 3x، نو x 50/3 کېږي چې که زه غلط سوی نه وم نو 16 درهمه او 2 درېیمې ورسیږي. چې دغه ډول الجبري حسابونه د الخوارزمي د پیړو د وګړو دپاره خورا پیچلي وه، خو ده په داسې لاره د دوی برخې راویستلې چې تر اوسه هره ورځ کاریږي. دغسې نه ده؟ انډي ګرین یوازې یو الوځونکی نه دی، ده یو نړیوال ریکارډ هم نیولی دی. په 1999 کې دی هغه څوک سو چې په نړیواله کچه تر آواز تیز موټر چلولی دی. دا یو اوږدمهاله ریکارډ دی، تر اوسه چا نه دی مات کړی. موږ اوس په دې هڅه کې یو تر دې هم تیز موټر جوړ کړو. اوس موږ یو بلډ هول سوپرسونیک موټر جوړوو چې داسې بل به هیڅ چیرې نه وي. بلډ هول په وروستیو انجینري تخنیکونو او پیچلو کمپیوټري ډولونو جوړ شوی دی. چې دغه ډول یو موټر جوړ کړي نو جوړونکي باید په زرګونو معادلې حل کړي. موږ اخري چل لارې په کار اچوو چې 1600 کیلومتره پر ساعت یا 1000 میله پر ساعت یې وچلوو، چې دا تر غږ 40 سلنه چټک دی. په داسې تیزه چلونه کې ځینې معادلې په پرې وهلو پورې اړه لري. داسې یو ځواک چې یو موټر 1600 پر ساعت ورسوي. بالکل دغسې لکه پورته کول چې په 2 ګونې تیزولو 4 واره لوړیږي، د موټر پورې وهل به هم ډیریږي.
څونه چې پرې وهل ډیریږي، په دې توګه بیا د جزر قانون پکښې راځي او دا نور هم لوی دی. او په تیر ریکارډ کې موږ ځکه تیز تګ وکړ ولې چې د وي جذر یې لوی و. دغه بلډ هول به 1400 پر ساعت ځي چې د دې جذر به بیخي لوی عدد راځي او د پرې وهلو کچه خورا ستریږي. د دغه ډول چټک موټر د جوړولو لپاره جوړونکي د جذري معادلو هاخوا د نورو معادلو حلولو ته هم اړ دي. د خوارزمي د جذري معادلو په اړه چې څه په زړه پورې دي دا دی چې د نور وروستي ریاضي پوهان وهڅول چې تر دې لا پیچلې معادلې حل کړي. او بل یو لوی فارسي عمر الخیام چې د منځنیو پیړیو لوی شاعر و، زما په اند دی هم یو لوی ریاضي پوه و. د بیا مکعبې معادلې حلولې چې هغه خورا غټې دي او دغه هم د بلډ هول لپاره اړینې دي ځکه هغه ځواک چې په ماشین کې په کاریږي مکعبه معادله غواړي. دا خورا غټیږي چې تر مکعبه معادلو رسیږي. نه یوازې دا چې چټکي یې 2 برابره کیږي او پرې وهل یې 4 برابره، مګر ځواک بیا 8 برابره غواړي چې دا خورا لویه شمیره جوړیږي چې دا هغه وی مکعب دی چې دومره ډیر ځواک غواړي. او دغه ډول معادلې چې دوی په منځنیو پیړیو کې راسپړلي دي دا خورا حیرانوونکې ده. الخوارزمي یوازې یو د هغه ډیرو ملایانو څخه و چې په 9مه پیړۍ کې یې وده کړې. که څه هم دی فارسي و خو د خپل زده کړیز ژوند په بغداد کې تیر کړی دی چې د زده کړې یو ستر مرکز و. هم د لومړۍ پیړۍ په اوږدو کې اسلامي پوځیانو خورا ډیره مځکه ونیوله و فارسیانو ته ماته ورکړه او عراق ته ننوتل. په 960 کې عباسي خلیفه خپل پلازمینه د بغداد و نوي ښار ته راوړه. په راوروستیو 5 پیړیو کې یې د هغه ځایه خپله امپراتوري ساتل او دوی په بغداد کې یو مشهوره بیت الحکمت یا د ازادۍ کور جوړ کړی. خو اوس دا سمه نه ده معلومه چې دا خاص پر کوم ځای و او آیا یوازې د هغه ودانه وه. معلومه ده چې بغداد د منځنیو پیړیو د نړۍ د پوهې یوه لویه سرچینه شوه. عباسي خلیفګان د ملایي او پوهې ډیر ملاتړي وو. په استانبول کې په سلیماني کتابتون کې زه د پوهنمل رمضان ششن سره وینم. د ازادۍ کور په اړه اړین څه لوستي دي. په اسلامي نړۍ کې عباسي خلیفګان د پوهې د خپرېدلو لوی لامل و. د خلیفه منصور ستورپېژندنه، درمل جوړونه او اسلام زده کړه ډېر خوښه وه. د په ماڼۍ کې بیت الحکمت یا د ازادۍ کور جوړ سو چې دا یو ډېر غټ کتابتون و چې هلته به ملایانو راټولېدل چې کتابونه به یې لیکل او ژباړل. هلته روسي عالمانو، یهودي او نصراني ملایانو چې تر اسلامي امپراتورۍ لاندې اوسېدل عربي ته یې ژباړې کولې چې ډیری دغه پوهان د بیلابیلو مذهبونو څخه وه او په دغه ځای کې یې په ګډه کار کوي. د دغه پخوانۍ د ازادۍ کور ډیر پام پر ژباړه و. ډاکټر پیټر د ژباړو دغه لړۍ خورا په ځیرکۍ لوستې ده. زه فکر کوم چې دغه ژباړو په اسلام کې د ساینس پوهې ته په ځانګړي ډول لاره هواره کړې ده. د پام وړ دا ده چې ټولې اساسي یوناني لیکنې په عربي سوي دي. نو د دوی زور د یوناني ژبې پر خوا و. پر یوناني وو خو نورې ژبې هم اړینې وې لکه پارسي، سانسکریت. دا کله شروع سوې؟ هغه ژباړې چې موږ موندلې د 8مې پیړۍ په پای کې سوي دي. د عباسیانو په پیړ کې؟ دا ټولې د عباسي خلیفګانو په وخت کې دي. لومړنۍ ژباړې په دې اړه دي چې امپراتوري وغځوي لکه د واوي، ستورپېژندنه، فلسفه، د ریاضي. نو دغه د پام وړ ژباړو پرته چې تر 2 پیړیو پورې وغځېدلې دا به فکر کوم هغه د زرین دور وخت و. ډېر ښه دا خو
د ازادۍ کور تر ژباړنتون او کتابتون ورهاخوا ډېر نور څه هم وو. دا د اسلامي تمدن یوه غټه سرچینه وه. پوهنه او ملایي پکښې لوړې کچې ته ورسېدل. په یوناني، پارسي او هندي خطونو لیکلو د دغه ځای ملایانو د نړۍ د پوهې یوه ستره کوټه راغونډه کړله او بیا یې پر خپلو کشفیاتو کار وکړی. د نورو تمدنونو د پوهې څخه د کار او ګټې اخیستنې یوه ښایسته بېلګه یې هندسه وه. اسلامي لاسي کار د پیچلتیا او هندسي کار له پلوه ډېر پیژندل سوی دی چې په پیړیو پرمختګ یې کړی دی. به دغه د نورو د رواجونو څخه راتلل، لکه د یونان، روم، پارس او مرکزي اسیا څخه. دغه پوهه راواخیستل او دغه ډول ښایسته کارونه یې ځینې جوړ کړه. هندسه یوازې د ښایست دپاره نه وه. الخوارزمي او نورو ملایانو د هندسې او ریاضي کتابونه د دې دپاره وژباړل چې دغه پوهه نورې نړۍ ته هم وړاندې کړي. د هندسې د زده کړې دپاره ځانګړي دلیلونه وه. عربو اوس یو ستر امپراتوري لرله. د اندازه کولو اړتیا یې وه. دا د کچې اخیستنې د شیانو کتابونه د هغه ژباړو په مټ چې دوی زده کړي وې او جوړونې یې پکولې، د بیت الحکمت ملایانو د یونانیانو د کچې اخیستنې توکي پرمختللي کړل او دوی ته یې د نړۍ د یوې کره نقشې جوړولو دپاره لاره هواره کړه. څه چې پرمختګ دوی ته دا لاره هم برابره کړه چې د ستورو حسابونه وکړي او د سپوږمۍ چورلښتو او ستورو خوځښتونه په ګوته کړي. نړیوالو او سوداګرو دپاره د ریاضي یو اساسي اړخ دا و چې څه ډول ماز شمېرې ولیکي. په زرین دور کې څو ډوله لیکل کېدل، لکه رومي عددونه، او په عربي کې په تورو هم شمېرې لیکل کېدلې. خو الخوارزمي یو جلا د شمېرو کړنلاره پیدا او راوپېژندل. دغه اوسنۍ لسوال شمېرلارې ته عربي او هندي شمېرلاره ویل کېږي. هندي ځکه ورته وایي چې دا د هند څخه راغلې ده، او عربي ځکه چې د اسلامي نړۍ ملایانو چې په بغداد کې وه، لکه الخوارزمي لومړی اسلامي نړۍ ته او وروسته ټولې نړۍ ته راولېږله. دا چې موږ یې هره ورځ د یوه تر 9 او 0 کاروو، خو دا مو هیر دی چې حساب د دوی تر پیدا کېدو د مخه څونه سخت و. فکر وکړه که چیرې ما غوښتلی چې خپلې پیسې ورکړم او دغه لسوال شمېرلاره ونه کاروم او پر ځای یې رومي عددونه وکاروم، دا به څنګه وي؟ اول به یې په هندي عربي ولیکم: 42، 14 او 14. اوس دا ډېر هوسا جمع کېږي. 14 او 14 10 کېږي، بیا 42 ورسره که 22 شوه. اوس په رومي څنګه کېږي؟ 42 به XLII وي، 14 XVI کېږي، 14 یې XIV دی. اوس به یې سره راکښته کړم. XL 40 دی چې 4 دانې X کېږي، بیا II، بیا بل XVI، بیا یو X او 4 I. ښه، اوس 6 X لرم، XXX، XX، XX. وروسته بیا V2، بیا وروسته 1 2 3 4 اوه، بیا بل V2I، بیا بل X په لاس راکوي. په پای کې 1 2 3 4 5 6 اوه، دا نو LXXII چې دا 22 کېږي. هغه سم عدد خو مې پیدا کړی، خو بیخي ډېر وخت یې ونیوی. د 12مې پیړۍ په وروستیو کې ایټالوي ریاضي پوه ناچي په نړۍ کې سفر وکړ او په اسلامي نړۍ کې پر دغه شمېرو راغی.
په 1202 کې د حسابونو یو کتاب د لیبرا باچي په نوم ولیکي، په کوم کې چې د دغه هندي عربي د عددونو کارول په رومي عددونو مخته کړل. د ریاضي پوهانو او سوداګرو دپاره یې د دغه ډېرې ګټې بیان کړې. دغه شمېرلارې خپرېدل هم په اسلامي نړۍ کې هم په اروپا کې کرار و. 1299 کې په فلورنس کې دوی په لیکنو کې پر دغه بندیز ولګوي تر څو رومي عددونه نابابه سي. خو بیا هم رومي شمېرلاره واکمنه وه چې بیا په 15مه پېړۍ کې عربي شمېرلاره واکمنه سوه، 600 کاله وروسته تر هغه چې په اسلامي نړۍ کې وپېژندل سوې. د اوسنۍ نړۍ د ریاضیاتو تر ټولو مهم ډګر کمپیوټري خوندیینه ده، مالیکونو څخه تر حکومتي امنیته، او په پرلیکه برېښنایي نړۍ کې تر ټولو ډېر کاریږي. او دغه د خوندیتوب زده کړې ان 9مې پېړۍ ته ورګرځي د بیت الحکمت د یو بل ریاضي پوه وقار ته. دا یو ډېر ښه کتاب دی. زه هڅه کوم چې پوه سم چې دا د څه په اړه دی. دا د کندي کتاب دی، د عربو یو فیلسوف. کندي یو ډېر ښه شاعر و، یو ښه فیلسوف، ریاضي پوه او هنرمند و. او زه فکر کوم په دغه برخه کې چې د یو غاب لیکلی دلته عربي توري دي او دی د عددو په حسابولو کې خبره کوي او ځانګړې عددي نښه ښکاروي. الکندي و چې د ځلشود نظریه یې وړاندې کړه چې که یو توری څو ځانګړي وخته ښکاره سي او دا تر ټولو عادي وي، نو ته کولی سې پوه سې چې دا څه لیکلي دي. د الکندي کتاب د ځلشود تر ټولو زوړ هغه دی، خو دغه کتاب په 1980 کې راڅرګند سو. تر دې دمخه موږ دا نه ګڼله چې دا د پیغامونو د خوندیتوب تګلاره دې په زرګونو کاله مخکې وه. تر ټولو زړه او ساده لاره چې یو پیغام د راز په ډول جوړ کړي دا ده چې هر توری په بل توري بدل کړي. داسې موږ یوه ساده خبره لرو. الکندي یو پیژندل سوی ملا و. الکندي was a famous scholar. اوس موږ یوه کلي لرو چې هغه ته شفر وایي، چې دا د عربي د صفر د ویین څخه جوړ سوی دی. د دغه شفر په مټ زه هر توری په بل بدلوم. و جدول ته په کتلو A په L بدلوم او L په K بدلوم. د کندي کې په وی بدلوم او دغسې نور. او په دغه ډول زه دا خبره په داسې یو شي بدلوم چې د لوستلو نه وي، چې یوه دغه ته شفر وایي. ښه نو که اوس یو پوره ټوټه لیک ولرو چې داسې عین و غین ښکاري او بې له شفري کلي زه کار نسم پر کولی، او که ته شفر ونه لرې نو ته ځلښود کارولی سې چې معنا یې راوباسې. چې د انګریزي ډېر کارېدونکي توري E, T, A, O او I دي. که زه چیرې دغه لیک وکاروم زه یو لار تر ایستلی سم. لپاره که چیرې زه هغه ډېر ځله پیښ سوی توری وښیم هغه W دی، نو زه داسې ګڼم چې ښایي W به E وي. هغو مخته وړم چې یو یو ویین وپېژنم. که اوس یو 3 توری ویین ته وګورم، E پیل او E پای مومي، نو ښایي دا به د یا لغات وي چې دا د H یا عمر پټ نوم دی او دغه ډول پسې ځه. په ریاضیات په ریاضیاتو کې پرمختګ د زرین دور یوازینی میراث نه و. خوځښتونه هم ملایانو په پراخه کچه راپېژندلي وه. په نورو ډول ډول ډګرونو کې یې هم پرمختګ کړی و، لکه ستورپېژندنه، درمل جوړونه. دوی هغه ریاضي چې پرمختګ یې ورکړی و راواخیسته او کیمیا، جوړونې یا انجینري کې یې وکارول. نور یو فیلسوفي تعقیب نه و. د ساینس ریاضیکي کېدلو د پوهې پرمختګ ته خورا ستره لاره هواره کړه. بل وار به د خیره د اوسپنیزو چارګرانو جوړولو ته کتنه وکړو.
داسې نه ښکاري لکه د یو چارګر، خاص لکه د انسان خوځښتونه. خو دا معلوموو چې دغه د چارګرانو اند د زرو کالو پخوا اند دی. داسې ښکاري لکه د ډېر پخوا ماشین چې وي. موږ د پیچلو ماشینانو په اړه غږیږو، لکه ساعت، د غږیزې آلې او اوبه راښکونکي. څنګه چې اوبه بهیږي، دغه عربه څرخي، داسې د شا پر لور، لکه دوه ګونې نل ډوله. او دا وایو چې الوت کول هم ان د 9مې پېړۍ څخه را شروع دی.